اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوست ملي رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. مسعود یم او تاسو ته د اتم ټولګي د فزیک تدریس پر مخ وړم. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د اتم ټولګي په لومړي فصل کې بعضې موضوعګانې موږ تعریف کړي وي او په هغې باندې مو بحث کړی و. اوس هر څو هغه موضوعګانې چې موږ په فزیک کې یلي دي هغه په عملي ډول نن دلته د تجربې په شکل سره ښیو. خدای دې وکړي چې تر پایه راسره واوسیږئ. لومړی موضوع د موادو فازونه دي. د موادو فازونه یا د موادو حالتونه. په طبیعت کې ماده په درو حالتو سره پیدا کیږي. دوه حالتونه یې نوره هم شته چې پلازما حالت ده او الکتروني حالت ده. هغې نه تیریږو. په درو حالتو کې څیړو. ماده په طبیعت کې په دریو حالتو کې پیدا کیږي. لومړی حالت یې جامد ده. یعنی ماده چې کله موږ په طبیعت کې وینو یو شی وینو هغه به د جامد په شکل وي، یعنی کلک شکل به وي. لکه فرض کوو دلته زه یو تخته پاک لرم. دا تخته پاک چې ده دا یوه ماده ده، یعنی دا ماده چې ده دا یوه جامد حالت کې موږ دلته وینو. جامد حالت کې یوه ماده که چیرې فرض کو موږ دلته یو مستطیل شکله فلز یا لرګی چې هر څه وي چې جامد حالت ولري په دې شکل سره یې لرو. دغه جامده ماده چې ده که چیرې د موادو خصوصیات موږ په نظر کې ونیسو، مواد ځانګړي خصوصیات لري. یعنی هره ماده یا هر هغه شی چې طبیعت کې موږ سر و کور د وسره په جامد حالت پیدا کیږي. په جامد حالت چې وي که چیرې د یوه اوسپنه فرض کو، په دې حالت کې د مالیکولونو ترمنځ ډېرې قوي اړیکې وي. یعنی دې ترمنځ ډېر قوي اړیکې شتون لري. په دې پوهېږو چې ماده یا یو شی د کوچنیو ذرو نه جوړ شوی ده. کوچنۍ ذرې چې د اتوم په نوم سره یادېږي هغه هسته لري. په هسته کې نیوترون پروتون ده او په مدارو کې الکترون ده. که چیرې دا یو اتوم فرض کو، دا مدارونه فرض کو، ایدې ته هسته یلی کیږي. په هسته کې نیوترون پروتون او په مدارونو کې الکترون څرخیږي. نیوترون د چارج له مخې خنثی ده. پروتون مثبت چارج لري، یعنی دا مثبت چارج لري، دا د چارج له مخې خنثی ده. او الکترون منفي چارج لري. الکترون منفي چارج لري. کله چې منفي چارج لري دا د هستې چا چوپیره څرخیږي. نو هر څه اوس دې ته چې موږ جامدات، مایعات او په خپله ګازات تر مطالعې لاندې نیسو، نو جامد شی چې ده په دې کې د مالیکولونه چې دي، مالیکول یعنې په څه معنی دوه اتومونه یا د دوه نه زیات، دا چې کله یوځای شي یو مالیکول جوړوي. په دا کې د مالیکولونو او اتومونو ترمنځ کلکه اړیکه ده، یعنی د جذب قوه یې ډېره زیاته ده. کله چې جذب قوه یې زیاتېږي دغه ماده هغه خپل جوړښت په جامد شکل سره ساتي، یعنی د مایع په شکل سره نه وي. نو دې ته موږ جامد حالت یایو. په جامد حالت کې د مالیکولونو او اتومونو ترمنځ رابطه یا هغه اړیکه ډېره ټینګه وي، ډېره نږدې وي. یو مالیکول خپل ګاونډ مالیکول ته اجازه نه ورکوي چې فرار ورکړي د بل مالیکول نه وریا شي. نو په دا حالت کې ماده په جامد حالت سره پیدا کیږي. دغه مالیکولونه او اتومونه په خپل منځ کې یعنی په اهتزازي ډول حرکت لري، یعنی رپیږي. یعنی دا حرکت په خپله یو اهتزازي حرکت ده د دې مالیکولونو په منځ کې. که چیرې بیا موږ دویم حالت ته روشو، ماده موږ بیا په دویم حالت کې چې لرو د مایع په شکل ده. یعنی کله چې ماده موږ د مایع په شکل وینو
مالیکولونه او اتومونه یې نسبت جامداتو ته سره لرې وي. یعنی د مالیکولونو او د اتومونو ترمنځ د جذب قوه نسبت جامداتو ته کمه وي، نو ځکه په مایع شکل سره برېښي. که موږ تاسې مایعات لیدلي مایعات بهیږي، او مایعات کله چې موږ تاسې کسو مایعات بیا وروسته څو حجم ثابت لري اما شکل ثابت نه لري، هغه بیا په تجربه کې موږ تاسې واضح کوو. نو د دې مالیکولونه که چیرې فرض کو دا یوه جامده ټوټه ده، د دې مالیکولونه به ډېر نږدې وي، او که چیرې دا د اوبو یوه مایع وي، دا که وکړو د دې مالیکولونه سره وریا دي، یعنې د دې په منځ کې د جذب قوه کمه ده. کله چې د جذب قوه کمیږي نو حالت د جامد نه مایع ته ځي. دریم حالت چې ده هغه بیا د ګاز حالت ده. دریم حالت د ګاز حالت ده. ګاز په حالت کې بیا د مایع په نسبت د دې مالیکولونه لرې لرې وي، د جذب قوه یې کمه وي، نو دغه ماده بیا په طبیعت کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. دلته جامد کې جامده ماده چې دو ټاکلی شکل او ټاکلی حجم لري. تعریف دا شی ده. مایع چې دو ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. او ګازات چې دي نه ټاکلی شکل لري او نه هم ټاکلی حجم. یعنی په دې معنی دا جامده ماده ده، ټاکلی شکل لري او ټاکلی حجم لري. که چیرې شکل ته وکسو یو مستطیل شکل ده، او حجم یې که چیرې اندازه کو په خطکش نه کیدای شي 2 سانتي متره مکعب شي. او که چیرې مایع ته راشو ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. حجم بیا هغه حجم وي په هر لوښي کې چې وچوو، خو ټاکلی شکل به شی وي، ټاکلی شکل به نه لري او ټاکلی حجم به لري. ګاز چې ده بیا نه ټاکلی شکل لري او نه هم ټاکلی حجم. نو په دې اساس مونږ که چیرې دغه موضوعات په عملي ډول زده کوونکو ته وښیو، هغه بیا په دې ډول ښیلی شو چې مونږ باید په لابراتوار کې هغه ولرو، لابراتواري ښیښهیي لوښي، مایع باید ولرو، د مایع د رنګه کولو دپاره پوتاشیم پرمنګانیټ باید ولرو چې هغه دلته عملا موږ تاسې ښیو. کله چې یوه تجربه سر ته رسیږي، د دې تجربې دپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیسو چې آیا دغه شرایط چې په دې محیط کې شته دغه د دې تجربې د سر ته رسولو دپاره اړین دي، آیا تجربه به سر ته ورسیږي. هغه موضوع په نظر کې نیسو. په لومړي قدم کې کله چې یوه تجربه سر ته رسیږي مونږ مضمون په نظر کې نیسو، یعنی مضمون مو څه شی دی. په دې مضمون کې بیا موضوع په نظر کې نیسو، یعنی موضوع باید په مضمون کې مونږ مشخص کو چې کله یوه عملي تجربه سر ته رسوو. د دې عملي تجربې د سر ته رسولو دپاره موضوع مشخص شوه. په موضوع کې باید هدف یعنی موخه مشخص شي چې په دې موضوع کې موږ هدف څه ده، څه په اندازه کوو یا کومه تجربه سر ته رسوو. موخه ضرور ده، یعنی هدف باید په نظر کې ونیوی شي چې هدف مو څه ده. او څلورم قدم کې د دې موخې د لاسته راوړلو دپاره د اړتیا وړ سامان. په پنځم قدم کې د اړتیا وړ مواد، کومو موادو ته په دې کې اړتیا پېښیږي.
مواد مضمون مشخص کړو، موضوع مو مشخص کړه. په موضوع کې ما هدف راوخیستو چې د هدف مونږ لوسته وروړو. د دې هدف د لوسته وړلو دپاره د اړتیا وړ سامان او مواد مو ولرل. د اړتیا وړ مواد ما دلته ولرل. دې موادو ته په کتو موږ کړنلاره سره کم باید واوسیږي، موږ طرزالعمل سره کم باید واوسیږي. آیا موږ دا تجربه په کوم ډول سره وکړو؟ که دا تجربه سرته رسیږي، بعضې کیمیاوي تجربې دي، که موږ هغه سرته رسوو، ولته شاګردون شته، خپل هغه ښوونکی یا ټرینر هم شتون لري. که چیرې دا تجربه ورسوو سرته، بعضې ګازات دي چې هغه صحت ته تاوان لري، آیا دا په ازاده فضا کې سرته ورسوو؟ آیا دا په کوم طرزالعمل سره دا سرته ورسوو؟ بعضې ګازات دي سترګو ته تاوان لري، بعضې ګازات دي پوستکي ته تاوان لري، کیمیاوي مواد دي. نو دې ته په کتو یعنی هغه د مسؤلیت برخه، د ساتنې برخه، هغه هم باید په نظر کې ونیسو. هغه عینکې دي چې هغه چولی کېږي، مسکونه دي، چاپنه ده او داسې نور اړین توکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو، بیا تجربه سرته ورسوو. نو دلته د اړتیا وړ مواد مو ولرل. بیا کړنلاره یعنی طرزالعمل باید موږ ولرو چې یوه تجربه په کوم ډول سره ترسره کړو، پایله یې سره هم په لاس راوړو. نو دې طرزالعمل ته په کتو باید موږ مواد په ډېر احتیاط او په مسلکي ډول په مخ یوسو او هغې نه ګټه واخلو. هغې نه وروسته د کړنلارې نه وروسته پایله باید موږ ولرو چې پایله زموږ څه شوه؟ نتیجه. یعنی پایله باید موږ ولرو چې پایله د دې موضوع چې موږ کله مواد سامان ولرل، طرزالعمل مو په نظر کې ونیوو، هغې نه وروسته د دې موضوع پایله څه شی ده. نو دغه څو ټکي باید په نظر کې ونیول شي. مضمون مشخص شي، موضوع مشخص شي، موخه یعنی هدف باید مشخص کو، د اړتیا وړ سامان باید په نظر کې ونیسو، هغه منظم کو، د اړتیا وړ مواد باید په نظر کې ونیسو. د دې موادو ته په کتو چې موږ یې لرو، کړنلاره مو باید صحیح وي، یعنی وجود ته مو تاوان ونه کړي، شاګرد ته تاوان ونه کړي. په دې شکل سره موږ باید ځانګړې کړنلاره د هرې تجربې دپاره ولرو. هغې نه وروسته کله چې تجربه سرته ورسي، دا پایله مثبت ده منفي ده. که مثبت وي خو کور مثبت، او که چیرې منفي وي کور بیا منفي ده. موږ تجربه سمه سرته نه ده رسولې. دغه ګلالیو زده کوونکو دغه موضوعات په نظر کې موږ تاسې نیسو. هر څو د موادو فازونه یعنی حالتونه مو چې وښیل، داسې مو ووي چې جامد جسم چې دا یا جامده ماده چې د مشخص یا ټاکلی شکل او ټاکلی حجم لري. ګازات چې دي بیا ټاکلی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري. هر لوښي ته یې چې وچوو، هغې لوښي هغه شکل ځون ته اختیاروي، خو دلته یې شکل څه شو؟ یعنی ټاکلی نه شو. دلته د هر لوښي تابع وګرځېدو دا مایع. او که چیرې حجم ته پاملرنه وکړو، حجم یې بیا ثابت ده. لکه دلته یوه تجربه موږ سرته رسوو. د دې تجربې د سرته رسولو لپاره یوه تجربه ده، دا سرته رسوو. اول مضمون ده، مضمون مو فیزیک ده. بیا موضوع لرو. موضوع مو د موادو فازونه دي، د موادو فازونه یعنی حالتونه. موخه مو چی ده؟ موخه مو د مایع د حالت څېړنه ده. یعنی هدف مو چی ده؟ د مایع د حالت څېړنه کو. یعنی دا کې دا کسو چې دغه مایع
ټاکلی حجم لري او کنه، د مایع ټاکلی شکل لري او کنه. تعریف ته په کتو مایع ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو دلته مو موخه د مایع د حالت څېړنه شوه. د اړتیا وړ سامان، اړتیا وړ سامان د پوره موږ دلته درجه لرونکی سلنډر لرو. دې ته درجه لرونکی سلنډر یلی کېږي. دې درجه بندي چې شوي د دغې بیخ نه تر دې ځای پوره 50 میلي لیتره ده. د 50 نه تر دې ځای پوره 50 او بالاخره 1500 میلي لیتره موږ سلنډر لرو. دا 1500 میلي لیتره سلنډر ښیښهیي سلنډر ده. په دې کې موږ د دې مایع هغه حجم کسو چې آیا ماین حجم لري او کنه، یوه بله دا کسو چې ماین شکل لري او کنه. هغې دپاره بیا موږ یو بل هغه راخوسته ده فلاسک. دې ته ښیښهیي فلاسک یایي. دا ښیښهیي فلاسک هم درجه بندي شوه ده. 1500 میلي لیتره دلته لیکلي شوي دي، دا ځکه 1500 میلي لیتره دي. نو په دې اساس موږ کړلی شو چې موږ د دې مایع حجم پرتله کړو چې ټاکلی ده او کنه، او د دې مایع هغه شکل پرتله کړو چې ټاکلی ده او کنه. سپینې اوبه دي په دغه فلاسک کې نه برېښي، یعنې دې دپاره پوتاشیم پرمنګانیټ هم ویرچوو چې دا اوبه رنګه شي. نو موږ داسې یایو چې موږ 1 میلي لیتر 1 میلي لیتر مساوي ده په 1 سانتي متر مکعب حجم سره. دغه رابطې ته که چیرې وکیسو، موږ 1 میلي لیتر مایع اوبه چې هر څه وي، موږ 1 میلي لیتر مساوي کېږي په 1 سانتي متر مکعب حجم سره. دلته په دغه سلنډر نه چې ښیښهیي سلنډر ده درجه بندي شوه ده، دې درجو ته چې وکیسو بالاخره دې ځای پوره 1500 میلي لیتره دی. نو موږ داسې یلی شو چې موږ 1500 میلي لیتره 1500 میلي لیتره دا مساوي کېږي په 1500 سانتي متر مکعب حجم سره. یعنی په دا معنی طرفین وسطین موږ کولی شو چې دا طرفین وسطین کوی موږ 1 میلي لیتر اوبه 1 میلي لیتر مایع مساوي کېږي په 1 سانتي متر مکعب سره. دومره به څومره شي هغه بیا طرفین وسطین یې کوی شو، دا په لوس روړی شو. که چیرې دې ته 1500 دلته ام ال په لیکلي د میلي لیتر 1500 میلي لیتره اوبه ولرو، او دا بیا موږ که چیرې حجم د دې ټاکو. حجم ټاکل چې دي موږ لرو چې بی مساوي کېږي A ضرب B ضرب C، یعنی طول عرض ضخامت. لکه دغه دې حجم زه معلوموم، دای طول ده، دای متر کوم، فرض کوم چې 60 سانتي، او دغه عرض بیا قسم دا کیدای شي 15 سانتي وي، او ضخامت قسم پلانولی دا کیدای شي 15 سانتي وي. یعنی طول دا حجم چې مساوي کیږي طول عرض او ضرب ضخامت. نو دلته هم ټول اړخونه د درې سره اړخونه په نظر کې نیولی کیږي. مایع ده موږ د دې حجم چې شو 1500 سانتي متر مکعب حجم ده. نو ارڅو دې پوره د دې فلاسک دې ته فلاسک یلی کیږي او دې ته سلنډر یلی کیږي، یعنی استوانه‌یي شکل لري او درجه بندي شوه ده. دا چې کله موږ تاسې په لابراتوار کې ښیو، نو موږ داسې یایو چې د اړتیا وړ سامان چې موږ ده اړتیا وړ سامان اول یې موږ شی ده کله چې د مایع د حالت څېړنه کو. مایع حالت په دا معنا چې حجم او خپله شکل چې کله ښیو، ښیښهیي سلنډر. دویم ښیښهیي فلاسک، دې ته فلاسک یایي.
دریم اوبه. خو اوبه موږ دلته په موادو کې په نظر کې نسو، دلته به ولیکو د اړتیا وړ مواد. په دې کې بیا څه شی دي؟ اوبه، دویم پوتاشیم پرمنګانیت. دا به خیر د دلته ولیکو چې دا میز نه په میز پانا نشي. دویم پوتاشیم پرمنګانیت. پوتاشیم پرمنګانیت دې پورې ورچو چې موږ دغه مایع ولیدای شو، یعنی یو ګلابي رنګ ورکړي چې تر څو په ښه شکل سره ولیدای شو. نو د دې د تجربې سرته رسولو دپاره موږ کم اندازه د اوبو ته پوتاشیم پرمنګانیت ورچوو او بیا یې درجې لولو. ګلالیو زده کوونکو کله چې دې ته کسو 200 میلی لیتره، 300 میلی لیتره، 400 میلی لیتره، 500 میلی لیتره اوبه په دا کې شته. پوتاشیم پرمنګانیت مې دې پر ور علاوه کړل چې موږ د دې درجې بیا ښې ولوستی شو، یعنی د ښیښې سره د اوبو رنګ باید بدلون وکړي تر څو چې موږ دغه اوبه په ښه انداز سره وکتلی شو او ویې لوستی شو. نو ګلالیو زده کوونکو د دې فلاسک شکل چې ده په دې ډول ده لکه مخروط شکل، یعنی په قاعده کې پلان ده او بالاخره څومره چې پوستو نری کیږي مخروط ته ورته کیږي. دا د مایع شکل فرض کوي. د مایع شکل فرض کوي، یعنی شکل د مایع په کوم شکل په کوم ډول په کوم شکل سره ده؟ د مخروط په شکل سره ده. قاعده پلنه او بالاخره پوست چې څو نری کیږي. مایع چی دو؟ مایع په د فلاسک کې دو. کله چې مایع په د فلاسک کې دو شکل یې په دې ډول ده، اما حجم یې څومره ده؟ څومره ځای یې نیولی ده؟ 500 میلی لیتره. دغه 500 میلی لیتره زه یې دغې هغه ته چوم، هغه ته سلنډر ته. د دې سلنډر شکل چې ده یوې استوانې په شکل نه ده، څک سیخ ده، یعنی د مخروط په شکل نه ده. اوس دا مایع که زه چیرې دې ته وچوم، اوس بیا شکل کسم. ګلالیو زده کوونکو په دې کې د مایع شکل سره مو مخروط په شکل نیو، یعنی د دې فلاسک مطابق خپل شکل عیار کړی و. شکل په دې کې په مخروط په شکل، اما سلنډر ته مو چې کله وچولو د استوانې په شکل، یعنی د یوه نل په شکل شو. نو دلته شکل ثابت نشو، په دې کې په یوه ډول و او په دې کې په بل ډول شو. کله چې دې شکل تغییر وکړو موږ داسې یو چې مایع چې دو ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. ټاکلی حجم په دا کې 500 میلی لیتره اوبه وې دغه. کله مې چې سلنډر ته وچولې اوس بیا حجم کسم، دې حجم بیا کسم، حجم چې کله کسو دلته هم 500 میلی لیتره ده. 500 میلی لیتره حجم لري، یعنی په دې معنی چې حجم یې ټاکلی ده او شکل یې چې ده دا ټاکلی نه ده. په دې معنی چې شکل د مایع یعنی ټاکلی نه ده چې هر لوښي ته اوبه وچوو، مایع وچوو، د هغې شکل اختیاروي، خپلواک نه ده. اما حجم یې چې ده خپلواک ده. لکه په دې تجربه کې موږ وکتل. نو په دې تجربه کې چې کله موږ کسو په دې شکل سره موږ یوه تجربه سرته رسولی شو چې سامان مې ته وښیلو دا فلاسک ده، ښیښهیي فلاسک ده او دغه ښیښهیي سلنډر ده. بیا د جوړښت له مخې بیا کله چې حرارت ورکوو هغې دپاره موږ کوم فلاسکونه یا کوم سلنډرونه یا کوم بیکرونه په نظر کې نسو، هغه بیکرونه هغه فلاسکونه په نظر کې نسو چې هغه پایروکس وي،
یعنی د اور زید وي موږ 100 درجې سانتیګریډ حرارت په هغه کې ورکوی شو. دغه تجربه تاسو په اختیار کې د خدای د وکړي چې دینه استفاده وکړئ. راتلونکي تجربه بیا د تبخیر په اړه یایو او دلته د ګاز حالت چې دغه بیا د تسعید او تکاثف په تجربه کې دي تخیم. خدای د وکړي چې تجربه زده کړئ او خپل ژوند د علم او فرهنګ په ګڼه سمبول کړئ. مننه.